هیله درنو انجینر صاحبانو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. لکه څرنګه چې په لومړي درس کې موږ تاسو د اوټوکیډ سافټویر له عمومي معلوماتو سره اشنایي ترلاسه کړ. په دغه برخه کې غواړو چې اوټوکیډ سافټویر سره عملا آشنا شو او اوټوکیډ سافټویر کې خپل درسونه پیل کړو. خو مخکې د درس د پیل څخه له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. راځو لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ته وویلې خپل اوټوکیډ سافټویر ته عملا راځو 2022 ورژن ده او همدغلته غواړو چې خپل درسونه په دغه کې پیل کړو. نو د دې لپاره لکه څرنګه چې مختلف ورژنونه لري، ممکن هغه شیپ یا هم هغه ډول د آیکن د دغه سافټویر توپیر ولري. نو په هماغه اساس 2022 او 2023 ماډل چې تاسو یې په تصویر کې ګورئ یو څه ډېر اندک توپیر به ولري، مګر ډېر عمومي به نه وي. ممکن تاسو که چیرې مختلف ورژنونه لرئ 21 د کار ډول یو ډول ده، مګر لږ ذره په شیپ کې توپیر لري. ممکن په 2022 کې که چیرې چا سره یو دغه وي دغه ساحه کې هلته یو سټارټ بټن وي، بیا دغلته نور آپشنونه، اما کار یې یو ډول ده. راځو خپل درس د پیل لپاره موږ په دغه صفحه کې چې تاسو یې ګورئ دغې صفحې ته ویلکم سکرین ویل کېږي یا د ښه راغلاست صفحه. په دغه ویلکم سکرین کې موږ مختلف برخې لرو چې غواړم هغه تاسو ته تشریح کړم. لومړی چې ده سټارټ ده یا ګیټ سټارټ د درنو انجینر صاحبانو چې په دغه ګیټ سټارټ کې هم موږ دوه آپشنه لرو، یو اوپن ده بل نیو. چې دغه اوپن او نیو مختلف چارې لري، لکه څرنګه چې موږ تاسو غواړو هغه پروژې یا هغه کارونه چې موږ پخوا ترسره کړي وي یا موږ پخوا کار پکې ترسره کړی، که چیرې غواړو موږ هغه پروژې خلاص کړو، موږ دغې اوپن له آپشن څخه استفاده کوو. دغه اوپن آپشن چې تاسو ګورئ هغه پخواني سیف شوي یا هم ساتل شوي کارونه چې موږ کړي هغه موږ تاسو ته خلاصوي او په اسانۍ سره موږ کولی شو چې د هغې څخه استفاده کړو. د مثال په ډول که چیرې راشي دلته اوپن فایلز لیکل شوی، دغه موږ هغه پخواني فایلونه که چیرې پرې کلیک وکړئ، لکه چې څنګه چې تاسو دغلته ګورئ هغه پخواني فایلونه چې موږ یې سیف کړي دي په مختلفو نومونو، غواړو بیا ځلې هغه باندې کار وکړو یا بیا ځلې وګورو. راځو دغه اوپن له لارې کولی شو چې هغه بیا ځلې خلاص کړو. دا هم و د اوپن له یو له کارونو څخه. دویم آپشن چې په دغه اوپن کې تاسو وینئ هغه اوپن ا شیټ سیټ. اوپن ا شیټ سیټ چې ده موږ ته یو بل هماغه زموږ کاري صفحه چې ده دغه اوپن شیټ سیټ له لارې موږ سره څه کېږي په یو فارمټ کې ځای په ځای کېږي او غواړو چې په یو نوي فارمټ کې یا په یو نوي نوم سره موږ هغه سیف کړو. په دغې برخې څخه موږ استفاده کوو. د دې ترڅنګ دغه دریم آپشن چې تاسو ګورئ اکسپلور سیمپل ډراونګز. که چیرې موږ او تاسو غواړو خپل دغه کوم کارونه چې موږ او تاسو ترسره کړي دي هغه غواړو چې په بعضې مجازي صفحاتو کې یا په بعضې نورو سره په اشتراک کېږدو او هغې سره شریک کړو یا هم هغې ته ولیږو. د دغې لارې موږ کولی شو چې خپل ترسره کېدونکي یا ترسره شوي کارونه هغوی ته واستوو. راځو دویمه برخه ده موږ سره ګیټ سټارټ یعنې دغه څخه چې اوپن برخه و په ده باندې پوه شولو. راځو دویمه برخه هغه نیو ده چې په نیو کې هم موږ مختلف آپشنونه لرو او له دې څخه موږ کولی شو له نیو آپشن څخه موږ یو نوی ډراونګ پیج یا یو نوی صفحه ایجاد کړو. که چیرې موږ غواړو چې یو نوی پروژه ترسره کړو او غواړو خپل نوی پروژه کې کارونه ترسره کړو، له نیو څخه استفاده کوو چې دا هم څو آپشنونه لري، لکه مثلا A8 DWT چې دا هم یو فارمټ ده. چیرې موږ غواړو په دغه فارمټ کې خپل چې تاسو دغه شکل کې ګورئ، که چیرې موږ غواړو په دغه فارمټ کې خپل کارونه ترسره کړو نو له دغې څخه استفاده کوو او خپل پروژه دلته ترسره کوو. او د ترڅنګ همدغسې
په A کې WT باندې پوه شو چې دا یو نوی صفحه ده. دویم راځو براوز ټمپلیټس. براوز ټمپلیټس درنو انجینر صاحبانو دغه بعضې ځانګړي ټمپلیټونه دي چې خپله اوټوکیډ کمپنۍ په خپل ځان کې لري یا هم سیف شوي دي پکې. غواړو هغه خپل پروژې په دغه ټمپلیټونو کې چې مختلف ډولونه لري، مثلا TWG ده، TWT دغسې مختلف ټمپلیټونه دي. موږ غواړو خپل پروژې په دغه کې بیا ترسره کړو. انشاءالله په راتلونکو کلاسونو کې بیا په دې باندې پوهېږو. ټمپلیټ باندې مفصلا ممکن یو لیکچر موږ واخلو یا یو ویډیو 10 دقیقې پرې خبرې وکړو یا د هغه څخه ډېر مختلف ټمپلیټونه دي یا موږ خپله جوړو بعضې ټمپلیټونه غواړو خپل پروژې. نو براوز ټمپلیټس موږ سره دغه وظیفه اجرا کوي. او که چیرې غواړو چې نور آنلاین ټمپلیټونه ترلاسه کړو، که چیرې موږ او تاسو له انټرنیټ سره وصل اوسو او غواړو چې داسې نوي ټمپلیټونه ډاونلوډ کړو یا هم د خپل اوټوکیډ کمپنۍ څخه ترلاسه کړو او انټرنیټ سره وصل اوسو، د دغه آپشن څخه استفاده کوو. موږ ته نوي ټمپلیټونه راځي. که چیرې یو لنډ معلومات د ټمپلیټ په هکله تاسو ته درکړم، ټمپلیټ موږ سره یو فارمټ ده یا یو شیټ ده چې په هغه کې موږ غواړو خپل پروژې ځای په ځای کړو. بیا په هغه کې مختلف ډولونه لري. مثلا بیا په دغه ټمپلیټونو کې موږ کولی شو خپل نوم، هغه چا چې پروژه ترسره کړې، همکار استاد یا هم هغه همکار شرکتونه او دغسې نور معلومات پکې د خپل پروژې سره یو ځای په ځای کولی شو. او آخري هم شیټ سیټس ده. شیټ هم دغسې یو چاپکاټونه دي د پروژو د ځای په ځای کولو دپاره موږ د دې څخه استفاده کوو چې په دې باندې مفصلا په راتلونکو ویډیوګانو کې بحث کوو چې څه دي. دا هم زموږ سره د سټارټ له برخې څخه دغه آپشنونه و چې موږ او تاسو ولوستل. دویمه برخه چې په ویلکم سکرین کې موجود ده هغه د ریسنټ ډاکومنټ دی. ریسنټ ډاکومنټ چې موږ سره کوم دنده ترسره کوي یا کومه دنده لري. ریسنټ ډاکومنټ درنو انجینر صاحبانو موږ هغه پروژې چې ترسره کړي دي او هغه مو خلاص کړی ده، دغه ریسنټ ډاکومنټ برخه کې هغوی عملا شتون لري. د مثال په ډول زه غواړم یو پروژه خلاصه کړم. دلته وګورئ موږ سره دغه 3 پروژې دي. زه غواړم د هغوی څخه 3 څخه بغیر یو دانه بل پروژه خلاصه کړم. تاسو وګورئ په اتومات ډول په دغلته ځای پر ځای کېږي. تاسو ته یې ښیم. مثلا زه دلته راځم یو پروژه زه خلاصوم. د مثال په ډول everything په برخه کې ممکن موږ سره وي یا دغلته لکه څرنګه چې تاسو دلته وینئ. مثلا ما دغه پروژه خاص پروژه هم نه ده، فقط یو ساده چوکاټ ده ما خلاص کړ د چیش په نوم، د خان په نوم، خان بلاکس په نوم. د تاسو اوس وګورئ وروسته تاسو ته یې ښکاره کوم چې همالته په ریسنټ برخه کې دا په ځای ریسنټ برخه کې لکه څرنګه چې ما تاسو ته ویلي چې لکه ګورئ ما مختلف پروژې خلاصې کړې او ټول دغلته موجود دي. که چیرې غواړئ یو پروژه په دغې څخه دغه مسجد پروژه موږ غواړو سر ته راشي، یعنې همیش موږ نه ورک نه شي. که چیرې موږ ډېر پروژې خلاصې کړو په دغه برخه کې او یو شپږ پروژې وي او دغه پروژې بیا د دغه ریسنټ برخې څخه ورکېږي ځکه چې دومره بیا دا ظرفیت نه لري. نو غواړو که چیرې هغه خپل د یو پروژه همیش دپاره په دغه بهرني برخه کې یا په ټاپ برخه کې موجود وي، هغه دپاره بیا یو آپشن ده د پین په نوم. مثلا دغه مسجد پروژه ده، زه چې دا پین کړم وګورئ اتومات ډول سره خپله راغی په اوله برخه کې، یعنې په آخري برخه کې موجود و. په اتومات ډول ما چې پین کې دلته راغی. که چیرې دا د پین څخه وباسو اوس تاسو وګورئ بېرته خپله وینئ مخکې هغه اوس دلته ځای تغییر شو. اوس مثلا دغه شیل سټرکچر پروژه زه غواړم چې پین کړم، دغه خپله ډایرکټ راغی سر ته. نو دغه ګټې موږ سره لري چې زموږ کار اسانه کوي او اسانتیا دپاره یو ښه چاره ده. دا موږ سره د پین کول دغه پین که چیرې غواړو یو پروژه پین کړو، فقط دغه ستنه غوندې یا سنجاق غوندې چې یوه برخه ده د دې څخه استفاده کوو. او په دغه ریسنټ په برخه کې دغلته یو نوی آپشن چې اوس په 2022 سافټویر کې اضافه شوی ده، دغه آپشن ده چې یو اوپن ده یو اوپن ریډ آنلی ده. د دې توپیر څه ده؟
مثلا دغه پروژې دغلته موجود دي. که چیرې موږ راشو دغه اوپن کو، که چیرې موږ دغه پروژه اوپن کو، موږ د ده تر څنګ چې دغه اوپن هم که ترېنه ګټه پورته کولی شو په دغې کې تغییرات هم راوړو. مثلا ډېر لوی پروژې وي یا کوچنۍ پروژې وي، غواړو یو تغییرات پکې راوړو اوپن وکړو. مګر بعضې وخت داسې لوی پروژې موږ ترسره کوو یا داسې لوی پروژې وي چې هغه موږ خلاصوو، خو بعضې وخت داسې ستونزه رامنځته کېږي چې د هغې له خلاصولو سره زموږ پام نه وي، په ناپامۍ سره یو چاره ترسره کړو. موږ هدف فقط دا وي چې هغه وګورو، ویې لولو، په ناپامۍ سره یا موږ نه ډیلیټ کېږي یا دغه کېږي. نو که چیرې اوپن ریډ اونلي آپشن ووهو، فقط پروژه خلاصېږي، موږ نشو کولی بیا تغییرات پکې راوړو. دغه د اوپن او اوپن ریډ اونلي توپیر و. د تر څنګ دغلته موږ سره یو څو آپشنونه نور چې اضافه شوي دي. مثلا د رسم نه لاندې اوټوډیسک ډاکومنټس. اوټوډیسک ډاکومنټس دا چې شی دی، دغه کې د اوټوډیسک کمپنۍ بعضې خپل معلوماتونه دي. که چیرې موږ له انټرنیټ سره وصل واوسو، په آنلاین ډول موږ کولی شو دغه ته لاسرسی پیدا کړو او وشو کولی هغه ولولو او دې مطالب زده کړو. د تر څنګ د لرنینګ چې دا هم دغه تغییرات په 2022 کې ایجاد شوی دی، د لرنینګ په نوم. موږ که چیرې غواړو چې پوه شو په دې باندې چې په اوټوکیډ کمپنۍ څه تغییرات راوستي دي یا کوم بدلونونه راغلي دي، نوي ورژنه. مثلا 2022 ورژن د موږ سره، مګر په دغه 2022 ورژن کې مختلف توپیرونه راځي یا اپډیټس راځي چې دغه اپډیټونو کې بعضې تغییرات رامنځته کېږي. ممکن د هغې تغییرات موږ احساس نه کړو ځکه چې صفحې ته شاید را نه شي. نو که چیرې غواړو چې هغه تغییرات راشي او موږ پرې پوه شو، واټس نیو باندې که چیرې تاسو کلیک وکړئ او انټرنیټ سره وصل واوسئ، راساً تاسو ته د جدول یا هم په لیکلې بڼه تاسو ته راوړي او تاسو پوهېږئ چې دغه تغییرات راغلي دي په دغه سافټویر کې او تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د هغې باندې پوه شئ او په خپل راتلونکي کارونو کې ورنه ګټه واخلئ. دویم آنلاین هیلپ ده. آنلاین هیلپ یو موږ سره آفلاین هیلپ ده چې دغه ځای کې ده، صحیح ده، یو آنلاین هیلپ ده. آفلاین هیلپ موږ سره هغه مرسته کوي چې عموما اکثریت سافټویرونه اپلیکیشنونه دا ځان سره لري، یو عمومي لارښوونه موږ ته کوي چې څنګه موږ د دغې اپلیکیشن څخه استفاده وکړو، کوم بعضې ستونزې چې رامنځته کېږي څنګه یې حل کړو. په دغه آنلاین هیلپ مثلا دغسې یو ستونزه رامنځته کېږي یا دغسې یو پېښه رامنځته کېږي، اوټوکیډ زموږ د اوټوکیډ کې چې کمپیوټر کې انسټال ده او موږ نشو کولی هغه حل کړو، یا په نورو کمپیوټرونو کې یا په نورو سافټویرونو کې د نورو ملګرو هغې کې دغسې ستونزه نه وي راپېښ شوی. هر څه کوشش کوو دغه ستونزه نه حلېږي. موږ کولی شو چې انټرنیټ سره د وصلېدلو سره دغه آنلاین هیلپ ته لاړ شو او خپله ستونزه په لیکنې بڼه دې ورته ولیکو او ممکن هغوی موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او ستونزه حل شي. دویم کمیونټي فورم ده. کمیونټي فورم څخه دلته هدف څه شی دی، یو څه ګټه لري او کاربرد یې څه ده. درنو انجینر صاحبانو، کمیونټي فورم چې ده، که چیرې موږ او تاسو غواړو یو آپشن اضافه کړو، په دستجمي ډول موږ او تاسو یو ستونزو سره مخامخ کېږو یا غواړو یو نوی بدلون د خپل خوښې سره رامنځته کړو د اوټوکیډ په یو آپشن کې. دلته که چیرې موږ وغواړو دغه چاره ترسره کړو، مثلا 20 دېرش یا 200 کسان یو ځای کېږي او یو لیکلې بڼې باندې یو متن لیکي یا یو فورم شکل غوندې جوړوي او اوټوډیسک کمپنۍ ته غواړي چې دغه درخواست وړاندې کړي او ورته ووایي چې موږ غواړو دغه توپیر یا دغه بدلون رامنځته شي. دغه 100 یا 200 یا 200 کسان که چیرې دغه فورم هماغسې ترتیب کړي او ټول لاړ شي دغه کمیونټي فورم ته او هلته خپل دغه غوښتنه وړاندې کړي، نو د اوټوډیسک کمپنۍ یا د اوټوکیډ کمپنۍ دغه فورم له ارزونې څخه وروسته که چیرې ولیدل چې یو جامع غوښتنه ده او د ټولو په ګټه ده، یو غور پرې کوي او وروسته هماغسې یو آپشن یا رامنځته کوي یا هغه ستونزه که کوم ستونزه وي هغه حلولو کې عملا چارې ترسره کوي او هغه ستونزې حلوي.
نو کمیونټي فورم د دغه لپاره استفاده کیږي. بل کسټمر سپورټ ده. کسټمر سپورټ د څه لپاره استفاده کیږي او ولې استفاده کوو؟ کسټمر سپورټ که چیرې غواړي مشتری له دغې څخه خپل رضایت ښکاره کړي او دیو ته مثلا په بعضې اپلیکیشنونو چې تاسو لوستی وي یا اپس په خپل موبایلونو کې هغوی سټارز ورکول کیږي ورته خپل حمایت یعنی نو مشتری که چیرې خپل حمایت له دیو څخه غواړي چې ابراز کړي نو دغې څخه استفاده کوي. یو نوی جالب څیز چې اوس راغلی ده په دغه برخه کې هغه اوټوکیډ موبایل اپ ده چې اوس مخکې د دې څخه دغه آپشن نه و او نه هم په موبایلونو کې دغه اوټوکیډ کار کوه، ولې اوس اضافه شوی دی. موږ کولی شو چې دغه اوټوکیډ خپل موبایل لپاره هم ډاونلوډ کړو په خپل موبایل کې، ولې په هغه شکل سره چې دلته استفاده کیږي په کمپیوټر کې په موبایل کې نه کیږي، ځکه چې موبایلونه هغومره ظرفیت او هغومره قوت نه لري چې کمپیوټر غوندې صفحه یې لوی وي او دغه ممکن د هغې دپاره ټابلیټس دپاره یا هم د آیپیډز دپاره ډېر غوره وي او په ټچ ډول یا هم د هماغه قلم په واسطه چې آیپیډز یا هم هغه نور ټچ سکرینونه لري هغې دپاره بیا غوره دی د کمپیوټر په پرتله هم. او د هم اوټوکیډ ویب اپ ده. اوټوکیډ ویب اپ چې ده دا هم هغه ویب سایټ ده د اوټوکیډ کمپنۍ. که چېرې تاسو غواړئ چې جامع معلومات ترلاسه کړئ د اوټوکیډ په هکله او نور معلومات او پلټنه وکړئ نو د اوټوکیډ ویب اپ له لارې دغلته چې تاسو کلیک وکړئ او انټرنیټ سره وصل اوسئ نو راسن تاسو هماغه ویب سایټ ته ځئ د اوټوکیډ کمپنۍ او هغه معلومات څه چې تاسو غواړئ کولی شئ له دغې څخه ترلاسه کړئ او ګټه پورته کړئ. نو دغه درنو انجینر صاحبانو زموږ د ویلکم سکرین له برخې څخه چې موږ په مختلفو برخو کې په دغه باندې پوه شو، مثلا په اوپن باندې پوه شو. موږ ویلې چې اوپن کې اوپن فایلز موږ سره هغه پخواني فایلونه چې سیف شوي دي هغه باندې پوهېږو. په اوپن شیټ باندې موږ خبرې وکړې چې اوپن شیټ د څه دپاره استعمالیږي، په دې باندې خبرې وکړې. که چې دغه درسونه مو هر یو دغې باندې به موږ نور درسونه هم اخلو او پرې پوهېږو چې عموما دا شی ده. مګر ما یو لنډ معلومات د ده په هکله درکړم. مثلا که چیرې شیټونو ته راشئ دلته لایاوټ دي او شیټونه دي بیا پوهېږو چې دغه کوم برخه کې استفاده کیږي او څنګه استفاده کوو. تر څنګ مثلا اکسپلور سیمپل ډراونګز چې ما تاسو ته ویلي هغه ډراونګونه چې خپله یو نمونې په څېر چې په دغه اوټوکیډ کې شته دی او موږ غواړو هغه خلاص کړو. مثلا بعضې شته دي چې په خپله اوټوکیډ کمپنۍ کې ډراونګونه وي چې د دې څخه موږ کولی شو استفاده وکړو. لکه دغسې چې دلته تاسو ګورئ دلته خلاصېږي نه، ولې ستاسو کمپیوټرونه کې ممکن چې خلاص شي. د دې څخه موږ استفاده کوو. تر څنګ دغه مخکې ما چې تاسو ته دلته اکسپلور سیمپلز وویل دا هغه ډراونګونه چې خپله اوټوکیډ کمپنۍ کې دلته شتون لري. نه پوهېږم چې شتون د څه ولې زما کمپیوټر کې خلاص نه کولی، شاید ستاسو په کمپیوټرونو کې خلاص کړي، خو دومره مهم دغه نه ده. موږ ته فقط بعضې سمپلونه وړاندې کوي، بعضې پروژې جوړ شوي پروژې موږ ته وړاندې کوي چې د هغې په لیدلو سره موږ کولی شو یو الهام واخلو او ترې استفاده وکړو. او په نیو کې موږ پوه شولو چې ایسټ یا ایکیټ DWT باندې پوه شولو چې دا څه دپاره استعمالیږي. یو نوی پروژه غواړو پیل کړو براوز ټمپلیټس ده یا هغه ټمپلیټونه چې شته د پخوا څخه یا هم آنلاین ټمپلیټونه غواړو چې موږ ترلاسه کړو. او همدغسې کریټ شیټ ما تاسو ته ویلي چې په راتلونکي کې انشاءالله په دې باندې مفصلا بحث کوو. اوس هم راځو قدرمنو انجینر صاحبانو خپل د اوټوکیډ صفحې ته. مثلا موږ غواړو چې یو نوی پروژه یا هم یو نوی چاره ترسره کړو نو د هغې په خاطر راځو نیو ته. دغه نیو آپشن باندې چې تاسو کلیک وکړئ یا هم د دغې ځای څخه تاسو کولی شئ چې دغسې یو صفحې ته لاسرسی پیدا کړئ چې دغه هم زموږ او ستاسو د اوټوکیډ یا هم د ډراونګ پیج هم درته ویلی شو یا هم اوټوکیډ صفحه یا کاري صفحه دې ته نوم اخیستلی شو. ښه اوس راځو درنو انجینر صاحبانو په دې باندې خبرې کوو چې له کوم ځای څخه شروع کړو. مثلا دغلته ډېر آپشنونه دي په دغه باره کې یا هم دغلته ښه کار د کوم ځای نه شروع کړو.
زه داسې نه کوم چې راشم راسن دغه ته ووایم چې دغه لاین ده، د لاین څخه زه تاسو ته شروع کوم چې دغه لاین ده او په لاین باندې پوه شلو. نه داسې نه کوو. یوازې یو څه چې باید تاسو ته ووایو، که چیرې موږ او تاسو په خپل ژوند کې وګورو که یو څه ملګري یا دوستان ولرو، تو هر هماغه اساس موږ غواړو چې د هغوی ټول معلومات د ځان سره ولرو، د هغوی د نوم څخه پوه شلو، د هغوی د تحصیلاتو په هکله، د هغوی د کور و ځای په هکله، ځکه چې زموږ ملګری ده او تل د موږ سره وي او باید چې د هغې په هکله موږ لازم معلومات ولرو. نو پر همدې اساس موږ او تاسو به درنو انجینر صاحبانو په دغه ټولنه کې د انجینر په حیث د ډېر کارونو لپاره کره به وخته ژوندي وو او زموږ او تاسو سرکار ټول د اوټوکیډ له کمپنۍ د سافټویرونو سره د مختلف سافټویرونو لري، خو بل خصوص اوټوکیډ چې ډېر مهم ده او هر انجینر یا هر مهندس باید په ده باندې حاکمیت ولري چې د دغه څخه استفاده وکړي. نو پر هماغه اساس چې زموږ او ستاسو کاري ژوند له ده سره تړاو لري یا هم زموږ او ستاسو کاري ژوند ده پورې ربط لري، نو بر همدغه بنا موږ او تاسو باید د دغه سافټویر په هره برخه باندې حاکمیت ولرو، یا هم که ساده ووایم که امکان لري ځان د دغه برخې متخصص جوړ کړو، حتی تر دې چې دغه اوټوکیډ سافټویر اگر چې موږ او تاسو دلته ډېر په عادي شکل وایو، ممکن د دغې زده کړه کلونه وخت ونیسي او د دغې زده کړه که چیرې موږ غواړو په جمع وي، ولې موږ او تاسو خپل کوښښ کوو چې هغومره چې ضرورت دي، هغومره چې موږ کولی شو په هماغه اندازه انشاءالله تاسو ته به یې ورسوو او موږ به زده کړه وکړو. نو پر همدغه اساس زه به له دغې څخه یا هم دغه بټن چې تاسو ګورئ چې دې ته اپلیکیشن بټن ویل کېږي، انشاءالله زه به کوښښ کوم چې له دغې برخې څخه پیل کړم درس او تر دغسې پورې چې د اوټوکیډ آخري برخه ده دغه ځای انشاءالله چې هر یو خپل وس مطابق به په مفصل ډول انشاءالله چې تشریح کوم او په ګډه سره به موږ تاسو دغه باندې پوه شو او زده به یې کړو. درنو انجینر صاحبانو، اوس هم راځو چې ما مخکې تاسو ته ویلې اپلیکیشن بټن څوک ورته اپلیکیشن مینو وایي. نو که چیرې موږ دغې باندې کلیک وکړو، تاسو ګورئ چې یو بله صفحه موږ او تاسو ته خلاصېږي چې مختلف نور آپشنونه پکې شته، لکه نیو ده، لکه اوپن ده، سیف ده، سیف از ده. ګرچې درنو انجینر صاحبانو دا ممکن بعضې ډېر اسان وي موږ او تاسو دپاره، ولې هر یو د خپل کاربورد لري او خپل ځانګړي استعمال ځایونه لري چې په ترتیب سره موږ یې وایو. باوجود د دې چې دا ډېر ساده هم دي ولې ډېر پیچلي دي. مثلا که چیرې موږ او تاسو راشو پرنټ ته، په دغه پرنټ برخه کې ممکن موږ په دوه ویډیوګانو کې دا تشریح نشو کړی، ممکن 90 یا 190 دقیقې یا هم 1 ساعت او 90 دقیقې یا په 2 ساعتو کې یوازې پرنټ، ځکه چې دا هم د اوټوکیډ یو له مهمو ځانګړنو څخه ده پروژو پرنټ کول دي چې اکثره انجینر صاحبان ورسره له ستونزو سره مخ کېږي. یو ورځ ممکن یا 2 ورځې ممکن دا وخت ونیسي چې دې زده کړو. نو د دې په تفصیل باندې اوس ته نه غږېږم، خو همدغومره پوه شولو چې دا اپلیکیشن مینو یا اپلیکیشن بټن ده او دغه نور موارد پکې شته دي. دا تر څنګ راځو درنو انجینر صاحبانو دغې برخې ته چې تاسو یې ګورئ مختلف آپشنونه پکې شته دي. دغې برخې ته کویک اکسس ټول بار ویل کېږي. کویک اکسس ټول بار معنا کویک تیز یا سریع، اکسس لاسرسی، ټول بار هم ټولبارونه یا هم وسایل، یعنې په تیزۍ سره دغې وسایلو ته لاسرسی چې دغلته سیف ده، سیف از ده او داسې نور مختلف آپشنونه دي. درنو انجینر صاحبانو، که زه تاسو ته دا په یو مثال کې واضح کړم، یو څوک مثلا د مثال په ډول غواړي چې یو 2 پوینټه یا هم د 2 مماس سطحو باندې دایره رسم کړي، مګر هغه دلته په ایکسپریس ټول بار کې ده یا هم په کالابریټ کې ده یا آوټپوټ کې ده. نو د دپاره چې دا 2 پوینټه دغه دایره رسم کړي، دا باید اول هوم ته راشي، د هوم نه باید سرکل ته او سرکل نه باید څه وکړي، دا به انتخاب کړي.
خو که چیرې دا دغلته په کویک اکسس ټول بار کې دا ځای ولري، ډیر په اسانۍ سره په یو کلیک سره موږ کولی شو هغه نه ګټه پورته کړو. خو څرنګه کولی شو چې دا دغلته اضافه کړو؟ مهم دا ده درنو انجینر صاحبانو، دغلته چې تاسو ګورئ یو آپشن ده، وینئ ده که چیرې موږ تاسو د باندې کلیک وکړو وینئ چې دغسې نور مختلف ټول بارونه دلته موږ تاسو ته راغلل. مثلا نیو ده، اوپن ده، سیف ده، سیف اس ده، چې همدغه صفحه دوه برخې لري. یو دغلته که چیرې زه تاسو ته وښایم یو خطک ده دغې ځای کې وینئ چې یو یې بهرنۍ برخه ده یو هم لاندنۍ. ښه دغه آپشنونه یا هغه ټول بارونه چې دغلته شته خو دا به راواخلو دې نه به استفاده وکړو. هغه ټول بارونه که ما مخکې د سرکل تاسو ته یادونه وکړه، که چیرې دا نه بیا څنګه کولی شو چې دا څنګه راوستلی شو؟ دغې خط څخه که چیرې لاندې وګورئ مور کمانډز لیکل شوی. چیرې غواړو چې دغې نور ټول بارونه راوړي او دلته یې ځای په ځای کې مور کمانډ باندې به موږ او تاسو یو کلیک وکړو. تاسو وینئ مور کمانډ موږ ته خلاص شو. دغه مور کمانډ چې موږ ته خلاص شو په مختلف حتی د ای څخه نیولی تر زیډه پورې اول د شمارو څخه شروع شوی دی. وینئ تاسو دلته په سلګونه ټول بارونه شته او موږ کولی شو دې څخه استفاده کړو. د مثال په ډول موږ څنګه غواړو یو ټول بار دلته اضافه کړو. یو خو کولی شو چې د دغه نوم څخه مثلا د ای څخه تر زیډه پورې د هغه نوم وګورو پیدا کړو. مثلا زموږ موف په کار ده یا هم داسې یو بل آپشن دلته یې ګورو. راځو مثلا د مثال په ډول سکرول کوئ، ولې دا ډېر وختګیر دی. یو څوک غواړي چې زه په اسانۍ سره غواړم لاسرسی پیدا کړم کولی شو سرچ وکړو. مثلا موف کوئ، موف لیکو تاسو وګورئ مختلف مووونه دي په سلګونو داري. ولې د مثال په ډول موږ غواړو چې د دغه مووونو څخه فقط کوم یوې زه غواړم چې دغه موف واخلم او دلته ځای په ځای کړم. څنګه کولی شو چې دغه موف څخه استفاده وکړو؟ یو څیز ته ویل کېږي ډرګ کول. ډرګ معنا کش کولو ته وایي چې موږ یو شی کش کوو. دغې باندې به رایټ کلیک وکړو یا هم ښي د خپل ماوس ښي برخه باندې کلیک ونیسو او دغسې کش به یې کړو. که چیرې ستاسو پام وي دغلته زموږ دغه ډرګ دغه برخه ماوس چې ده چلیپا غوندې شکل یې اخیستی ده، یعنې دا د دې ځای نه ده د ځایولو، یعنې دلته نشو کولی دغه آپشن اضافه کړو. که چیرې دلته هم راشو تر بالاخره تر دغسې پورې وینئ دلته چې راوړو شکل یې بدلېږي، شکل یې بدل شو، یعنې دا یې ځای ده او موږ کولی شو دلته اضافه کړو. ماوس چې که چیرې خوشې کړو وګورئ اضافه شو. موږ کولی شو په اسانۍ سره له دغې آپشن څخه ګټه واخلو. څنګه کولی شو؟ فقط اپلای وکړو، اپلای او اوکې کوئ، دغلته ځای شو. په دغه باندې پوه شو درنو انجینر صاحبانو چې دغسې کولی شو مختلف ټول بارونه چې ډېر مهم دي دغلته یې ځای پر ځای کړو. خو مثلا یو آپشن ډېر ضروري نه دی یا هم ډېر مهم نه دی یا یو ټول بار موږ غواړو هغه څه کړو؟ موږ غواړو هغه ریموف کړو یا هم له منځه یې ویسو د دغه ځای څخه. څنګه کولی شو؟ نو هغه دپاره تاسو راشئ په هماغه ټول بار باندې یو رایټ کلیک وکړئ. چې رایټ کلیک وکړئ دلته لیکلی دی ریموو فرام کویک اکسس ټول بار، چې همدغه ووهئ یعنې خپله ځای په ځای د دغې ځای څخه وځي. نو درنو انجینر صاحبانو په دې باندې پوه شولو چې څنګه کولی شو په کویک اکسس ټول بار برخه کې یو ټول اضافه کړو او د هغه څخه استفاده وکړو. نو د دې لپاره انجینر صاحبانو چې زموږ د درس حجم ډېر نه شي همدغلته خپل ویډیو توقف ورکوو، په راتلونکي درس کې انشاءالله ادامه یې اخلو. نن موږ او تاسو فقط په څو موضوعاتو باندې پوه شولو. سټارټ باندې پوه شولو، په لرنینګ یا ریسنټ ډاکومنټ باندې پوه شولو او راغلو خپل نیو برخه کې خپل پروژې ته راغلو. په اپلیکیشن مینو یا اپلیکیشن بټن باندې پوه شولو. کویک اکسس ټول بار د راوړلو او حذفولو باندې پوه شولو. نو همدې لږ کې تاسو په لوی رب سپارمه، سره ګورو. ښه وخت ولرئ.